نو نن د بزکشۍ میدان ته تللی بزکشي میدان نو یو څه به د هیجان او کش و پش څخه ډک وي نو فکر کوم شاته مو هم د نیزې وهنې ټیم دی نو قلمیار صاحب که راته ووایي چې لومړی نیزې وهنې سیالۍ ترسره کیږي هلته که بزکشي او په میدان کې خو د بزکشۍ آسونه اوس نه ښکارېږي. کمال صاحب څرنګه چې تا په خپل سټنډاپ خبرو کې دوستانو ته یادونه وکړله هغه به ویل به بسنه کوي چې خوشبختانه چې د شپږم لیک بزکشي بیا هم پیل سوې ده چې په دې کې نن د نیزهبازي برخه ده. ما غوښتله چې هیوادوالو سره خبرې وکړم او ملي تلویزیون په دې کې همیشه رول لوبولی ده، خاص توګه باندې ملي سپورټ ژوندي نشرات ټوله ورځ لري او هیوادوال راځي د دې تر څنګ چې له ولایتو څخه خپله د دې برخې هغه کسان چې مسلکي دي هغوی راځي، هغه که د نیزهبازي په برخه کې وي او که د بزکشي په برخه کې وي او ګڼ شمېر هیوادوال د تماشې دپاره هم راځي. خو سهار وختي دی، په سهار وختي کې یوازې میلمانه دغلته دلې دي او مسؤلین دلې دي تر څو چې په رسمي شکل پیلېږي. موږ هغه نه وړاندې غوښتله چې دوی سره نن څو خبرې اترې ولرو چې د اسانو میلې به پخوا کېدلې ولې اوس چې یو مخ رسمي د ملي تلویزیون په نوښت باندې دا په یو رسمي لوبه بدله سوې ده. موږ غواړو چې په دې اړه باندې لږ خبرې او د دغو خلکو احساسات واورو چې کوم چې میلمانو په توګه دلې کابل ته راغلي دي. بله ډېر په زړه پورې ډېر عالي قلمیار صاحب واقعا هم چې دا د افغانستان تاریخي لوبې دي او ډېر خوندورې لوبې دي. نو قلمیار صاحب ستاسو د ښکلي ګزارش په تمه یو، حتما به د بزکشۍ هغه د لوبو جریان هم په موږ ګورې نن. پر دواړو سترګو عملا خو دلته دوستان چې دي زه به دوی سره خبرې کوم چې هر یو یې د خپلې سیمې او د خپل ولایت نمایندګي کوي او ماشاءالله ټول انشاءالله چې نن د تکړه او آماده دي. اول سر کې غواړم یو مسؤل سره خبرې وکړم، بیا به انشاءالله حاجي صاحبانو سره خبرې کوم. تاسې ملتیا رسول سلامونه ورور، وخت بخیر او سهار بخیر. تاسو هم سهار بخیر، سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ. هوا خو ډېره سړه سوې ده او تاسې ډېر وختي فعالیت پیلوئ. والا هوا خو سړه ده نو دا موږ غواړو چې خپل وطن ته خدمت وکړو او د افغانستان یو ښه مثبت تصویر خلکو ته وړاندې کړو. دا خو ډېر ګل خبره ده او دې ورځو کې خوشبختانه چې تصویر مثبت روان ده، بیا رغونه روانه ده، امنیت راغلی ده او اوس دغه ده چې موږ هغو میلو ته خلاص یو چې ډېر پخوا کلونه کلونه به موږ د اسانو میلې لیدلې. دوستانو ته د نوم ووایه بیا به یې څو خبرې د دې موضوع په اړه کوو. زما نوم احمد ضیا علیمي ده، د نیزه وهنې او بزکشي فدراسیون سکرتر جنرال یم. ډېر الله ډېر الله. د دوی لوبې ختمې سوي دي، نن پیلېږي، دې نه وړاندې څه سوي دي په دې اړه دوستانو ته معلومات؟ د دوی لوبې درې لوبې وو، یو سیکشن و، یو لاین او یو سنګل لاین ده. سیکشن او لاین خلاص سوی ده، نن فاینل ورځ ده انشاءالله چې سنګل لاین ده او نن ډېر زحمت ایستلی کوشش به کوي نو هر یو به دعاوې کړې وي نو او انشاءالله نن معلومیږي چې کوم ټیم قهرمان کیږي او کوم دوم دریم کیږي. داسې ترتیب انشاءالله برابر ده. د کومو ولایتو کسانو ګډون کړی ده او زیاتره د کومو ولایتو ده تکړه معلومیږي تر اوسه پورې؟ دلته شپږ ټیمه راغلی ده، پکتیکا، پکتیا، غزني، میدان وردک، کابل ولایت او زابل ولایت ده. او دا قانون داسې ده چې په نمرو ده او څوک چې په دې درې لوبې کې ټوټل نمرې بیا په آخره ورځ کې معلومیږي چې څوک قهرمان ده او څوک په صدر کې ده. تر اوسه معلوم نه ده چې څوک مخکې ده او څوک. د نمرو په لیست به دونه معلومیږي چې پلانې ټیم یو څه مخکې تللی دی یو څه شاته؟ او تر اوسه کابل ولایت لږ څه په اول مقام کې ده په نمرو کې او ورپسې نور ولایات دي. تاسې نه د کابل تاسې مراد کوئ ځکه چې خپل کابل کې اوسئ؟ نه هغه ده ماشاءالله ټیم یې قوي ده. دلته خو مراد نشته، څه شی چې بین المللي قانون ده هغه مونږ دلته پیاده کوو. په ټوله کې یوه خبره درڅه اورم ځکه بیخي ډېر کسان دي او زموږ لایف راپور وخت خو تا ته معلومېږي چې لږ وي. څومره مثبت تاثیر درلودلی سي دغسې لوبې یا دغې کسانو ته د زمینې برابرولو په برخه کې تاسې چې دوی سره وینئ څومره خوشحاله دي؟ دوی بیا تاسو خپله اوس ورسره انشاءالله مصاحبه کوي، خپله نظریات ورکوي. خو دا ډېر یو مثبت تصویر د دنیا ته چې اوس دنیا مونږ قید کړی ده په یو هغه کې. اوس مونږ نه غواړو سیاست لوبې سره یو ځای کړو، خو مثلا اوس دنیا ته مونږ ښکاره کوو چې افغانستان آزاد، امن او هېڅ انشاءالله هېڅ مشکل نشته په دې وطن کې، ټول شی نورماله ده او سوله ییزه تصویر ورکوو دنیا ته. یوه خبره بله هم وکړم چې کال پر کال باندې بزکشي پرمختګ کوي یا خدای مه کړه شاته روانه ده؟ نه ماشاءالله مخته روانه ده او د ما یو خواهش ده د ټولو تجارانو نه
چې دغه لوبغاړي حمایت وکړي، دا لوبډلې حمایت وکړي، چې دا ورزش نور هم رشد وکړي په دې وطن کې. اوس ډېر مونږ له کم امکاناتو نه ماشاءالله ډېر تاسو ګورئ ښه مثبت تصویر دنیا ته وړاندې کوو. د ټولو تجارانو نه مې هیله ده چې دغه لوبغاړي ټول حمایت کړي. جار دې سم ډېره زیاته مننه. ځکه مې لنډې خبرې در سره وکړې، دغه خو یو کتاب خبرې دی د خلکو په خبره چې بیخي حاجي صاحبان ډېر ولاړ دي او بیا دا د پښتنو یو رواج هم د یو ځای ته ورسي یا هغه سره خبرې ونه کړي بیا خواوې بدېږي. نو ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. سلامونه، سهار بخیر، څنګه صحت ښه دی انشاءالله؟ الحمدلله خوشحاله اوسې. ستاسې مبارک نوم به څه وي؟ زه نیاز محمد امیري د زون مشاور. ماشاءالله ماشاءالله. خپله د اس ځغلونه هم کړې ده، زده دې ده او که یوازې ټول وخت مشر پاته سوی په دې برخه کې؟ اوس هم اس ځغلوم، پیلنم په لوبو کې، دا پیلن لوبه کې ګډون کوم. خو ته سپین ږیری ودې نه غورځوي نو؟ زه نه م غورځوي انشاءالله، ځان دومره آماده کړی ده. اوس دا هم راته ووایه چې ډېر وختونه کېږي، لږ وخت کېږي تقریبا د ځواني له وخته د اس شوقي ولې مینهوال وې؟ تقریبا له برجه ده ترجه ده زموږ د خپل خاندان تر اخره اس راساتلی ده. تر د نن ورځې وه چې دا د زموږ بچیان دي هغه لوبېږي، موږ تر اوسه لا څنګ په څنګ ورسره روان یو. یعنې ما دا شی واورېدلو چې دا تاسې پسې نقلوئ نسلونو ته نو؟ بلکل، ځکه دا زموږ عنعنوي لوبه ده، دا فرهنګي لوبه ده زموږ. دا جو ټول افغانستان دا یو ډېره تاریخي لوبه ده. دغه لوبه نیزه‌بازي لوبه موږ افغانانو استخراج کړې ده، له بل چا چې نه ده راوړې. نو دغه ته باید روش ورکړو، د خپل پلار او د نیکو هغه نشان باید ژوندی وساتو او نورو ولایتو ټول افغانستان ته وغځوو. صحیح. شوق خو به کنه لري، ځکه وایم هدف مې دا شی ولو چې ممکن د اسونو کې ګران بیه اس هم وسېږي او ډېر مصارف هم ولري. تقریبا تاسو خپله پېژنئ دا شوق قیامت نه لري. د شوق قیامت چا نه ده معلوم کړی. بلکل اسان ګرانه دي، خو چې فار وړي تقریبا زموږ دا نیزه‌بازان دي خو غوا نه لري، اس یې ساتلی ده. اس یې ساتلی کلي ته شیدې ورکوي هغه نه لري خو اس لري. اس لري خو اس بیا ټول وطن ته د هغو له خوشحالي ورکوي. زموږ الحمدلله نن چې دا دلته تاسې تماشایان ګورو، بس زموږ مقصد دغه ده چې موږ بلکل چې موږ د خپل ولس په مخ کې خوشحالي ووینو او په شونډو یې خندا. او تاسې شاهد دي یاست چې کله لوبه کېږي ټول ولس ورته خوشحاله وي. زه ځکه ژر ژر خبرې کوم چې زما تلوار د سیارې و هغه یو خبره خو عقلا واورم. خاطرې به ځینې لري، ځینې وخت یې غورځولی یې، ښه ټایټ یې غورځولی یې، خوش کړی یې که نه یې خوش کړی نه؟ یقیني ډېر سخت یې غورځولی یم، خو دا یو خبره ده اس سړی نه خوږوي چې هر څومره د غورځار کې خو دغه د بزکشي ته تاسې ګورئ څو سړی وغورځي. ولاسې چې بیخي اس خپله راته ووایي چې نه دې خوږوم که دونه دې بیرېږه که تور وخېځه کې خوښ کې فور به زه پرې کوم. دوه موږ تقریبا دلته چې راغلي یو لوبې کو انشاءالله نیزه‌بازي په کم وخت کې ډېر روش کړی ده. بیا د امارت په راتګ سره موږ هره لوبه کو د امنیت په فضا کې کو. مقصد صرف میژوی مخکې که به موږ لوبې کړې ډارم په وان کې به وو، حالات به نه وو صحیح. اوس الحمدلله دغه روش یې دغه کړی ده او ټیمونه بس صرف هغه خلکو ته خوشحالي او خپل هغه نشان ته یې متوجه شي، خپل نشان واخلي. یوه خبره کوم چې اوس ټول مرداباد زنده‌باد ختم په کتې هغه میژوی سې پیدا کوي. بلکل بلکل خالي میژوی. دوم موږ دغه د افغانستان په تجارانو باندې غږ کوو چې تاسې دغه ټولې لوبې سپورټ کړئ. دا یوازینۍ لوبې دي چې د مینې ټغر ده چې ټول ولس یې پکې نولي او دغه لرې افغانستان واټن یې ټول سره رڼا کړی. الحمدلله نن موږ په بدخشان کې خلک پیژنو، په زابل کې پیژنو، په کندهار کې پیژنو، په جلال آباد کې پیژنو. دا د دغو لوبو نتیجه ده، برکت یې ده. دا یو لوبه به هم ده او تقریبا فاصل کې د مینې یو ټغر ده. ماشاءالله ډېره زیاته مننه. مننه. اجازه دې وي حاجي صاحب ستړی مه شئ. څنګه جوړه انشاءالله جوړ اوسې. ستا نوم به څه وي؟ زما نوم محمد رسول. محمد رسول د کوم ولایت اوسېدونکی؟ د پکتیکا ولایت. حاجي کاکا څخه پوښتنه له ډېر تلواره ونه کړه چې د کوم ولایت اوسېدونکی؟ هغه هم د پکتیکا ولایت. تاسې ټول په یوه اتفاق راغلي یاست؟ او بلکل انشاءالله ټول. پکتیا ولایت ویډیوګانې ما لیدلې خاص په دې هغه کې لنګوټه کې به داسې اسان به زغلول چې زما به دلته سترګې تورې سوې. او بلکل ښه نیزه‌بازان لرو انشاءالله. زموږ تقریبا ټول افغانستان کې 8 ولایته نیزه‌بازي لري، خو انشاءالله امیندونه هم دي چې روش پسې وکړي او ډېرو ولایتو ته دا ولاړ شي. خو د پکتیکا او د پکتیا په دغو شلمو کې چې لیدلي دي انشاءالله تعالی ښه لوبغاړي لري. څو ولایتو ته ماته ورکړې ده په دې ډېرو کلو کې به زه یاد کړم چې هغه ستاسې نمرې معلومې دي او که شاته یاست؟ بلکل د پکتیکا ولایت تقریبا 15 لیګه په دغه میدان باندې موږ کړي دي. 15 سره واري بریا پکتیکا وړي. ماشاءالله. خو تاسې بل کاروبار نه لرئ؟ سر وکړه لږ سیاسان دورې په کلیو کوڅو کې زغلوئ وروره که څنګه؟ ولا خو ډېر د اسان تقریبا 400 دراتې اسان خالي پکتیکا ولایت لري.
زما یو خبره دا ذهن ته راله چې مصارف هم ډېر وي، بس تا د یو میلمه مصارف لري. نو بس خو ما درته وایي دا شوق ته، لکه حاجي صاحب مبارک چې وویل شوق ته په شوق باندې مصرف خامخا کېږي. اوس یو خبره ده، تاسې همیشه وخت نورو ولایتونو ته سره له خوا یاست یا په خپل کلي او خپل ولایت کې معرفي سره لرئ چې ولا ستا ښه اس نه ده زما ښه اس ده؟ نو بالکل دغسې کلبونه دي، هر کلب ځان ته ښه اسان لري. وریم دغه رقم مسابقې دي، لکه دلته چې اوس ولایتي مسابقې دي، په ولایتونو کې هم دغسې لوبې کېږي. یو شی چې ما په تیر امارت کې په یادېږي، زه هغه وخت کې ډېر کوچنی وم، د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې به هغه کېدلې، اسانو لوبې به کېدلې. خبر دا و چې په هغه دوړو کې چې ډېرې دوړې به ویم، خلک به ورته ناست ول، ډېر شوق یې درلود. بیا به خیري کې به څه ورکول، یوه لنګوټه به یې ورکولې چې دا د هغوی دپاره ډېر غټ افتخار. بالکل هغه خو نو دومره افتخار ده چې د ویاړ پګړۍ څوک چاته ورسر کوي، تر ډېر غټ شي دغه پګړۍ ورته ډېره زیاته مننه. تشکر. لږ تاسې مخکې راسئ، ماشاءالله خبرې مو داسې خوږې دي، ستړی مه شئ. څنګه یې صحت ښه ده؟ لږ داسې مسؤل غوندې ښکاري، ځکه کار چې ستا سره سته او دوی سره نشته. بالکل زه د پکتیکا ولایت معاون یم. نه معاونینو خو دورې ګوره ډېر دي، ته د قومندانۍ معاون یې، ته د ولایت خبره معلومه شوله خلک پوه شي کومه برخه کې معاون ده. بالکل یعنې زه بازي څونه وخت کېږي چې د معاون په توګه کار کوې؟ تقریبا یو کال کې. یو کال کې. صحیح. خپله هم آس لرې، نور خلک تشویقوې؟ بالکل زه خپل هم 2 آسان لرم. یو لرل دي، یو خپله د اس سوارلي دي هم زده ده که څنګه؟ نه د اس سوارلي دي ما نه ده زده. خو بیا دې خوند په ونه کوي. نو خو ما خپل نیزه‌بازان سخت ډېر دي، ما ته ضرورت نشته. زه بیا داسې وایم یو مسلکي سړی چې خپله ډېر مسلکي، هغه که بیا د اس والا خدای مه کړي درواغ ورته خبره ورته کړي چې والا د اس پښه مې وشوی، د هسې وسو داسې، که دی خپله ډېر مسلکي په پېژني چې نه ګوره چل پتا کې بس هغه د موږ مسیر راجنیاز حاجي صاحب مسلکي ده، بس بیا له هغه سره کیسه ګډو. یعنی په ټوله کې د زغلیدا نفر ته یې یو ځای دروازه وټکوي، زمینه ورته برابره کړي، ورور یې ځای یو لنګوټه ورته پیدا کړي که نه؟ بالکل به دغه بخش کې کار. څومره خوشحاله یاست چې نن سبا د امارت په راتګ سره دا لوبه وروسته له ډېرو کلونو څخه ډېر ښه په سور کې راغلې؟ بالکل موږ ډېر خوشحاله یو د امارت له راتګ سره، ډېر همن ده. موږ د امن په فضا کې کیل کوو، مخته به موږ ډېر الویزان ولو، مشکلات به موږ ته رسیدګي به هم نسوای کړای، د لارې تکلیف ولو، خو ډېر په آزاده فضا کې راځو خپلې لوبې. زیاتره ستا کلیوال خلک یا وطنداران چې تی د معاون په توګه زیاتره کم مشکلات تا ته بیانوي، هغه په لنډه توګه باندې که راته ووایې چې ځکه نن خو د خوشحالۍ ورځ ده، هغه کم مشکلات چې دوی همیشه تا ته وایي هغه کم وي؟ مشکلات موږ دغه ده چې موږ سره کوم تجاران وکیلان دا خلک موږ سره د پکتیکا ولایت سره داسې خاص توجه نه لري، همکاري نه کوي. خو له هغو چې دا هغه داسې مثال موږ سره همکاري وکړي نو انشاءالله نور دوی برابر دي. دا د پکتیا د خلکو خو ټول بچان تقریبا یا په دوبۍ کې یا په سعودي کې دي، زه هم آسان به ټولو د آسان پیسې به هم ټولو ورته رالیږي، بس پیسې هم هغه رالیږي او دوی ټول هم په خپله باندې ډېر سپین ږیري دي، خو دوی ظاهره مقابله کوي. جهاد سمه ډېره مننه له احساسه دي. حاجي کاکا ته هم ستړی مه سې، ښه انشاءالله؟ الحمدلله یا الله. کوم ځای اوسېدونکی؟ پکتیکا. وروره بل د بل ولایت څوک شته پکښې؟ د زابل هم شته، ټول راځي. ډېر الله، ما ځکه وویل مال داسې نیسي بیا د خلک وایي چې څنګه دي ورورې بازي، بیا به وایي چې لنګوټه یې در کړې ده پکتیاوالو، څه کیسه ده؟ نه ټول دي، د زابل دي، د پکتیا دي، د خوست نه دي راغلي، نور شپږ سره ولایتونه. څومره خوشحاله چې ګډون دي؟ الحمدلله ډېر خوشحاله. دې لوبو ته توره کړې ده که مخکې هم توره؟ تقریبا 4 پیړۍ کېږي چې موږ دا نیزه‌بازي د نیکه د پلار له وخته چې اوس زامن لري، هغه هم دغه لکه هغه تیار سپور د عزت الله نومیږي، په ولاړو یې رازغلی وي، اوس به انشاءالله اول وار هغه تېروي. دا خو په کور کې تشویق یو بل سره یو بل ټول دا پاته ده لکه میراثي ده. الحمدلله. لږ خبرې کوم چې وخت را پرانیسي، ستړی مه سې انشاءالله. خیر یاست محترم شیخ، خیرت. ستا نوم به څه وي؟ زما نوم قاري ثابت محمد شاه د پکتیکا ولایت. درته ویلې چې قاري درته ووایم، ماشاءالله دا قاریان خپله دی منورې، که هغه نوم درته ووایي که نه وویل هغه برخور دی معلومېږي که نه؟ بېشکه دا خو د قرآن یو عظیم شان یو حکمت ده. ماشاءالله. ته د کوم ځای اوسېدونکی؟ د پکتیکا ولایت د سروزي ولسوالۍ د سروزي د لوبډلې د نیزه‌بازي کپتان یم. والا خپل هم اس بزغلونه دي زده؟ الحمدلله. 2 قلندر صاحب زما غږ اوري؟ نور ورېرونه کتابي لحاظ باندې مسغلونه یو ډېره ښه لوبه ده. دا خو اس ساتل سنت طریقه ده. دا نبي علیه السلام مبارک یو حدیث مبارک هم ده، یا یوه ورځ د اس په ټنډه باندې لاس ورتېر کړو،
ویل چې فی الخیل برکت الی یوم القیامه په اسانو کې به برکت تر ورځ د محشره. ماشاءالله. زه به د خپل همکار یو خبره هم واورم که دوی سوال درلودی. کمال صاحب غږ مې مخکې هم واورېدی خو کاري صاحب پر مهم ځای باندې خبرې کولې نو ما غږ قطع نه کړو. ډېره مننه ډېره مننه قلمیر صاحب محترم. د حاجي صاحبانو ټولو مینوال څخه ډېره مننه. ډېرې خوږې خبرې کوي او تاسو هم ورسره خوږې خبرې او مرکې دي. خو که چیرې وخت کم دی ما ویل که دغه د خپله د نیزه بازۍ آسان شدي ډېر عجیبه او غریب نمایشونه ترسره کوي. که یو کس ته ووایي چې په یو آس نمایش ترسره کړي دا به دغه راپور نور هم پسې ښکلی کړي نسبت تر دې چې موږ د ټولو سره خبرې وکړو. ټول ته وخت ورکړو شاید وخت خلاص شوی وي هغه نمایش ته وخت نه وي پاتې. کمال صاحب مخکې له دې چې زه سهار راسم دغه برخه مې بیخي په نظر کې ولې دوی ویل چې دا اس پم یو خپل لکه هغه موټر چې سهار چلنده یو ګرمېدا غواړي نو دوی غریبانو زما دپاره دا مادګي ونیوله تر ډېره حده پورې اسان ګرم سوي نه دي په هر حال باندې زه یو دوست سره نور هم خبرې کوم او بیا هلته ځمه د دوی سره خبرې کوم که چیرې کولی سئ یو اس ته حرکت هم ورکړي که نه بیا به له خیره سره موږ ځان ته حرکت ورکړو او سټوډیو ته به درسونو. ښه خبره ده ښه خبره. مهرباني قلمیر صاحب مهرباني. نو کاري صاحب انشاءالله په ټولو کې خوشحاله یاست؟ الحمدلله ډېر خوشحاله یو له دې د اولمپیک له مسؤلینو څخه د ملي امنیت له مسؤلینو څخه شکر ده الحمدلله په ډېره ښه فضا کې د امنیت په فضا کې دا لوبې ترسره کېږي که د بزکشي که د نیزهبازي دي الحمدلله نور هم له غواړو له دوی چې موږ ته نور هم خدمت وکوي. ډېره زیاته مننه. زه داسې ځمه دلته دغه یو کوچنی ماشوم پر آس باندې برسېره ورسره ولا زه خو زړه نه لرم چې پر دې غټ حال باندې پر آس باندې کښېنم خو دغه ډېر کوچنی ماشوم ده واقعیت په کور کې په کلي کې چې هر حرکت د کورنۍ مشران کوي بیا نو دغه د کور کشران ته هم انشاءالله اسانه ستړي مه سئ دواړه ستړي مه سئ. نوم دې څه ده؟ اباسین. څونه ښه نوم مو ورباندې ایښی ولا اباسین ته تاسې وسله د اس غلیدا ور زده کوئ؟ بس د اس سره شوق د هلته زه هلته ختم امام درسره بوځه ځکه چې خوند راکوي. ستا خپل نوم څه ده؟ سیف الرحمن امیري د اجنیاز محمد امیر زوی د پکتیکا ولایت اوسېدونکی او د کابل د ټیم لوبغاړی. والا تیر کال مګر ما ستا تصویر پر ملي تلویزیون باندې زیاتره لیدی بیخي تر دغه غټو مشرانو خلکو ته ډېر ځغاسته پکې کوله. بس نو دا خو یو شوق ده. زه چې لس کلن ما د اس سره شوق پوه شوې نو اتې ما سره ځغلونه کوله نو انشاءالله دې چې رسېدلي چې موږ نن په کابل کې په ژوندۍ بڼه موږ ټوله دنیا ته ښکاره کوي. ماشاءالله. بابا دې تشویقوي که نه تشویقوي؟ ډېر هم تشویقوي. اول بابا ټول پکتیکا ما تشویقوي. څه مقام دې تر اوسه پورې وړی ده په دې خپل ټیم کې یو ډول ښې نمرې وړې که څنګه؟ تېر کال په بسته ولایتو کې غوره لوبغاړی زه وم پوه شو انشاءالله تعالی په پاکستان کې د 21 هېوادو په سطحه نیزهبازي کېږي چې موږ ملي ټیم هم لرو او یو تن لوبغاړی زه یم. ماشاءالله. خی ولا دا خو ګوره زموږ بابا خو موږ نه تشویقوي په دې خپل مسلک کې تر ننه نه ده راسره راغلی چې مایک راته نیولی یا بل څه کړي ورور دغسې بابا نه بیا ښه وي چې هغه په خپل مسلک کې خپل بچیان تشویقوي. ډېر ښه. نو زده کړې یې په در کړې ده که یوازې اصل زده کړی ده؟ اوس زده کړې یم ما ډېر تش دا تشویق چې دا چې دغه موږ لپاره زده کړه ده. ډېر الله. اوس څه ویل لرې څومره ځینې خوشحاله یاست له دې پروسې څخه؟ موږ لله هم ډېر خوشحاله یو چې موږ د امن په فضا کې دلته دا لوبې ترسره کوو او موږ تجارانو څخه دا هیله ده چې موږ ته نور پرمختګ وکړي نو موږ سره کومک وکړي چې موږ نور هم دا لوبې ته پرمختګ ورکړو. جار دې سمه ډېره زیاته مننه. موږ فقط یوه دقیقه وخت لرو په دې یوه دقیقه کې که څوک یوه دقیقه وخت لرو پر دواړو سترګو یوه دقیقه وخت لرو ځکه چې دا لایف ده. حاجي کاکا ستړی مه سې صحیح انشاءالله. لږ به داسې کیمرې خواته وګورو. ستا نوم څه دی؟ زما نوم عبدالوارث په زابل ولایت مسؤل زه یم. ماشاءالله. د کومې ولسوالۍ؟ د شاجوی. د شاجوی؟ د شاجوی. شاجوی کې د کوم ځای؟ شاجوی کې د اوکچي. او دغه د موږ بیا ورور د بازار د خان کوروي ته دغه ځای خپل وطندار دونه ناوخته رالې ولا نو ناوخت خو موږ اوس ته ناوخته رالې موږ خو لا ډېرې شپې دلې یو. اوس څونه خوشحاله یې چې زمینه برابره ده؟ خوشحاله وي په دې خوشحاله وي چې دغه د پکتیکا دغه عزیزان دغه پښتانه ټول سره یو ځای یو سره وینو یووالی مو امن د فضا ده دلته په دې ډېر خوشحاله. ډېر. او تاسې کوم مقام تر اوسه پورې ګټلی ده؟ هڅه مو د دې ده ټیم مو یوه اندازه تکړه ده چې نن دې وګټي؟ نن خو فاینل ده معلومه نه ده. پر اوس کال پر دغه میدان پکتیکا تر موږ مخکې و 2 نمبر کې و چې موږ راغلو. ماشاءالله. تاسې هم ولاسئ
بیا مو د زابل شمله را لوړه کړئ، زه به د خپلې شمله نو لوړه کړم نو یا لوړه یې کړم ټیټه وکړه. چار دې سمه. نو اوس زه خوشحاله سوم ښه ده چې په دې سهار وخت کې مې خپل وطندار هم ولیدی او هغه د خپلو د سیمې د مشرانو مینه مې ورباندې خړو بسوله. دوستان ډېر راته وایي په غوږ کې وایي چې وخت دې کم ده وخت دې کم ده. هغه یوه دقیقه وخت چې پاته ولو هغه هم پرستی نو ډېره زیاته مننه. تاسو ته خوشحالي غواړو. ستاسو قربان سمه ډېر وبخښئ. یوه ستړي مه سه خالي کوو. ستړی مه سې انشاءالله. سلامت یې، ته ستړی مه سې خالي سې. ما نوم فتح محمد شلګروال د غزني د ولایت د نیزهبازي ورزشکار په اصطلاح باندې او بنسټ ښودونکی چې په دغه میدان کې د کابل په میدان کې داسې وبوله په بامیانو کې ما اول مقام ګټلی، په کابل کې په سرعتي لوبه کې اول مقام ګټلی، بیا هم په کابل کې اول مقام ګټلی ده او داسې دغه لوبه یعنی خوند راکوي او موږ او دغه جې باندې خوند راکوي چې دا د ملګریو د ولایتونو دغه امانګي او دغه یو ځایوالی دا د نیزهبازي د ورزشکارانو برکت و چې نن ټول الحمدلله په یوه میدان کې سره ولاړ یو او ژوند سره کوو لکه د یوه کور خلک، لکه د یوه ولایت خلک. او له تاسو څخه هم ډېره مننه کوو چې موږ ته دغه وخت راکړو او نور د ملي رادیو تلویزیون کارکوونکو او اوریدونکو ته او په خارج کې په داخل کې ټول ته سلامونه وایو او ټولو ورزشکارانو څخه مننه کوو. کمال صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که څه هم ستاسې وخت ډېر وختي پرسو خو دوستان دي مشران دي چې ما ولې یو دوې خبرې یې واورم. دا اوس زموږ نننی سهارنی ژوندی راپور چې د بزکشي له دې لیګه څخه موږ سهار وختي تاسو ته وړاندې کړو.